سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. نن په دې موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو په افغانستان کې چټ جی پی ټي وکاروو. تاسو به لومړی به درته دا ووایم، هیله ده چې د چټ جی پی ټي په اړه باندې لږ او ډېر معلومات ولرئ. چټ جی پی ټي چې د اے آی یا د انټیلیجنس آرټیفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه باندې رامنځته شوی داسې یو سیسټم دی چې هغه د انسان سره ډایرکټ کار کوي، ډایرکټ د انسان سره خبرې کوي، یعنې دا مصنوعي ځیرکتیا ده. د دې مطلب دا دی، دا یو داسې سیسټم دی کله چې ته راځې دغه سیسټم څخه په هره باره کې پوښتنه کوې، هغه تا ته لکه یو انسان په لیکلې بڼه باندې تا ته جواب درکوي، تا ته هغه معلومات وړاندې کوي. لکه ته راځې ته چټ جي پي ټي ته وایه چې ته ما ته یو مقاله ولیکه، یو علمي مقاله ما ته ولیکه په دې باره باندې. هغه تا ته په یو څو سکینډه کې تا ته ډېر په زړه پورې پر هغه خپلو قوانینو برابره، پر هغه خپلو معلوماتو، پر اصولو، پر ټولو شیانو باندې برابره تا ته یو داسې مقاله وړاندې کوي په یو څو ثانیو کې، تر څو هغه ډېره پرمختللې وي. ته په ډېر وخت یو انسان په ډېر وخت نشي لیکلی، په ډېر وخت هغه نشي جوړولی. نو دا مصنوعي ځیرکتیا چې تېر کال لانچ شوه، په تېر کال کې وړاندې شوه، یعنې د یو چا له خوا څخه دا د کمپیوټر په ژبه کې داسې یو جوړ شوی سیسټم دی چې هغه ته کولی شې په هغه کې د ورځې هر څومره ډېرې پوښتنې وکوې او هغه تا ته په مناسبه توګه باندې او په سمه توګه او حتی تر ډېرې اندازې په رښتیا توګه باندې په تا ته جواب درکړي. خو اوس یوازې او یوازې مشکل دا دی، زما د ویډیو اصل کې مطلب دا نه دی چې تاسو ته دا تشریح کوم. زما د ویډیو اصل مطلب دا دی، زه تاسو ته وایم چې څنګه موږ تاسو په افغانستان کې وکاروو. که چیرې تاسې د دې دغه چټ جي پي ټي د کارولو سره دغه یاست، بلد نه یاست، نو بیا تاسې لومړی دا زده کړئ چې زه چټ جي پي ټي د څه لپاره کاروم او چیرې وکاروم او څه وخت یې وکاروم. خو زما ویډیو د هغو کسانو لپاره ده چې هغه لیواله دي ودې چې چټ جي پي ټي په افغانستان کې وکاروي، خو د چټ جي پي ټي لپاره د کارولو لپاره یو اکاونټ جوړیږي. نو هغه اکاونټ کې د افغانستان نمبر هلته انیبل نه دی، معنا افغانستان په هغه لیست کې ډیسیبل دی. افغانستان خو له بده مرغه په ډېرو مواردو کې، په ډېرو شیانو کې، په انلاین کاروبارونو کې خو هلته د افغانستان نوم ډیسیبل دی. نو په چټ جي پي ټي کې یعنې که چیرې ته راځې د اکاونټ جوړوې دغه لپاره د چټ جي پي ټي لپاره، نو په افغانستان هلته الاو نه دی، معنا ته د افغانستان په نمبر باندې هلته اکاونټ نشئ جوړولی. لکه زه راځم اوس دلته پوښتنه کوم کریټ، خو دلته سپیس کار نه کوي په دې کمپیوټر کې، په بخښنې سره. اکاونټ فار چټ جي پي ټي صحیح دی. زه به دغسې ساده دلته ولیکم، دلته به ولیکم اکاونټ فار چټ جي پي ټي، دغسې به یې لکم، کار به انشاءالله وکوي. دا چې دلته زه تاسو ته په موبایل کې ښکاروم، د دې مطلب مې دا دی چې تاسې موبایل کاروئ او تاسې ورباندې وپوهېږئ. نو کله چې ته په چټ جي پي ټي کې اکاونټ جوړوې، نو ته کولی شې که ته په بل هېواد کې، پاکستان کې، ایران کې، سعودي کې، خلیج هېوادونو کې، هر کې غربي هېوادونو کې ته کولی شې نو دغه ډېر په اسانۍ سره او په اسانه سره جوړ کړي. خو یوازې او یوازې چې نشي جوړولی هغه افغانستان دی، په هغو هېوادو په لیست کې چې هغه کوم اکاونټونه د چټ جي پي ټي لپاره ورباندې نه جوړېږي. نو اوس زه تاسو ته داسې لار ښیم چې موږ تاسې ډېر په اسانۍ سره او په فري توګه باندې په هېڅ پیسې هم غوښتونکي نه دي او په اسانۍ سره موږ تاسې کولی شو دلته دا چټ جي پي ټي وکاروو. ټیلیګرام د سوشل میډیا یوه برخه ده، تاسې به له نامه سره تر ما ډېر اشنا یاست. خپل ټیلیګرام را خلاص کړئ او دلته خپل ټیلیګرام چې کله تاسې را خلاص کړئ دا اپډېټ کېږي او دلته په سرچ کې تاسې څه شي ولیکئ، چټ. دا چټ چې تاسې خالص ولیکئ دلته څه شي راغله، تاسې وګورئ چټ جي پي ټي ډل اے بوت فري. کله چې په دې باندې کلیک کوئ راځئ تا ته دغه ځای راځي، دلته مازې په دې سټارټ باندې کلیک وکړه. کله چې په سټارټ باندې کلیک وکړئ دی درته وایي ته هر کوم پوښتنه زما څخه پوښتلی شې. لکه اوس به زه ستاسې پر مخ باندې له ده څخه یو څه پوښتنې وکړم چې دوی ما ته څنګه جواب راکوي او پوښتنې څنګه راته حلوي او په څونه وخت کې جواب راکوي. خو هو یوه مهمه خبره دا ده چې تاسې هغه پوښتنې باید په داسې ژبه کې وکړئ چې هغه د دوی سره مناسب وي، یعنې وړ وي، یعنې هغه هلته الله وي، هغو ژبو ته اجازه وي. لکه لومړی به زه پوښتنه ورڅه دا وکړم چې زه په کومه ژبه کې له تاسو پوښتنه کولی شم، صحیح ده. In which language I can ask from you. دا زه دا ور ولېږم، لکه ته ورته ګوره د
دی ماته څه وایي وایي پلیز جوین د لینک وایي دا چینل پر جوین که دا به زه جوین کړم دی وایي که چېرې ته غواړې چټ جي پي ټي تا ته همیشه جوابونه درکړي نو ته دغه لینک چې دی دا یو چینل چې دی دا جوین کړه دا ما جوین کوي زه به بیا دا راکاپي کړم دا به بیا ورته پیسټ کړم دلته بیا ورته ولیکم in which language I can ask from you دې سره ته وایي you can ask me question in English یعنې ته زما څخه په انګلیش کې پوښتنه کولی شې اوس مثال د خبرې زه ورته وایم چې ته ماته یو داسې کوډ ولیکه ته ماته یو داسې پاراګراف ولیکه چې هغه د چیش په باره باندې وي د تعلیم په باره باندې وي write a paragraph about education دا د ما ورته ولیکئ دی بیا راته وایي ته په یوه دقیقه کې یوه پوښتنه کولی شې معنا په یوه دقیقه کې داخل ته دوې پوښتنې نه شې کولی یوه پوښتنه هغه د ما ځینې وکړله in which language I can ask you نو له هغه څخه وروسته دی ماته وایي ته په یوه دقیقه کې بله پوښتنه نه شې کولی معنا یوه دقیقه انتظار څه 20 سکنټې لا وایي پاته دي دا د زه اوس پوښتنه بیا ځینې کوم هغه 20 سکنټې به اوس پوره شوي دی ماته وایي پلیز وایټ ته ورته وګوره دا د ټایپینګ شروع دی دونه ډېره لیکنه یې ماته وکړه ته ورته ګوره education is a fundamental aspect of human growth and development it equips دا ګوره دونه ډېر پاراګراف یې ماته په دونه لږ وخت کې ولیکه یعنې که چېرې زه غواړم یو څوک زما یو پاراګراف غواړي په دغه باندې هغه په اسانۍ سره زه دا دلته پیدا کولی شم دی ماته پاراګراف لیکلی شي زه د چټ جي پي ټي یو بله برخه پیدا کوم لکه تاسې ورته ګورئ چټ جي پي ټي دغه راخلاصوم دغه لینک دلته ورته وایم چې سټارټ هو دا دی کار کوي دی ماته وایي چې ماجي ته خپلې پوښتنې شروع کړه لکه زه ورته وایم چې ما دپاره یو کوډ ولیکه په کمپیوټر په ژبه کې تر څو زه هلته یو ماشین حساب جوړ کړم لکه ته ورته ګوره in Python using Tkinter they might why please wait a moment a chatbot respond to you دا د زه یو څو ثانیې انتظارېږم چې دی اوس ماته څنګه یو پروګرام لیکي ماته څنګه یو د پروګرام ښوونه کوي په څونه اسانۍ سره څونه ډېر کار په ډېر لږ وخت کې زما دپاره کوي بیا هم د څو ثانیو لپاره انتظار یو چټ جي پي ټي د مصنوعي ځیرکتیا د دې په باره به د دې په مټ باندې تاسو ته جوابونه درکول د ډېره یو پرمختللې نړۍ ده او په نړۍ کې به په آینده کې مکمله توګه باندې هر څه کارونه به په دې باندې سرته رسېږي لکه دغه د ماته یې دونه زیات دغه راولېږئ غټ پروګرام راولېږئ اوس یې ګورو که ته غواړې چې یو ماشین حساب د پایتان ژبه کې جوړ کړې نو ته لومړی دا شان امپورټ کړه او له هغه څخه وروسته دا د کریټ مین وینډو جوړه کړه ګوره دا د جوړه کړي د ډایرکټ یعنې که چیرې زه اوس دغه لینک راواخلم دغه ټکسټ راواخلم دا کوم شیان چې د دلته لیکلي دي دا خالص راواخلم په یو پروګرام کې کښېږدم او رن یې کړم دا به په مکمله توګه یو ماشین حساب به دلته جوړ وي خالص رن کېدل به غواړي یعنې که چیرې یو پروګرامر راولاړېږي دا لیکي حتی او هغه ایکسپرټ هم یا هغه پروفیشنل وي هغه پرمختللی پروګرامر وي که چیرې هغه دغه شان لیکي دا یو کلکولیټر لیکي او د دې دپاره دونه ریکوایرمنټ پیدا کوي او دغه دونه پراپرټیز دا برخې لیکي نو له هغه څخه کم از کم نیم ساعت 20 دقیقې وخت غوښتونکی دی خو په څونه لږ وخت کې و موږ ته دونه په زړه پورې او پرمختللی سیستم راواستول شو تر څو موږ په اسانۍ سره د دې څخه زده کړه کولی شو او همیشه لپاره موږ دا کارولی شو نو زما د دې ویډیو مطلب زه دلته اوس یو بله پوښتنه هم ځینې کولی شم زه اوس څه ورته وایم اوس مثال د خبرې زه ورته وایم چې کومه ژبه په نړۍ کې مشهوره ده
دی به ماته دستي جواب ورکړي لکه ته ورته ګوره یعنې هر رقم پوښتنه چې دلته ستا په زړه کې ته هغه پوښتنه کولی شي. Why the most popular language in the world JavaScript. It's widely used for web development and has a large community of developers. دا د ګوره څونه ژر دی ماته هغه جواب راکوي، هغه دلیلونه یې هم راته وایي، هغه معلومات یې هم راته کوي. نو زما د دې ویډیو مطلب یوازې د هغو کسانو لپاره و چې هغه غواړي په افغانستان کې چټ جي پي ټي وکاروي او هغه په افغانستان کې اکاونټ نه جوړېږي، یا هم په بل هېواد کې هلته اکاونټ نه جوړېږي، نو دوی کولی شي د ټیلیګرام له لارې په فري توګه باندې په اسانه توګه باندې د چټ جي پي ټي څخه استفاده وکړي. په دې هیله چې دا ویډیو ستاسې لپاره د خوښې وړ ګرځېدلی وي او ستاسو لپاره یو څه ګټمنه وي. تر بیا پورې د الله په امان.